أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دا سورة آل عمران 9 نمبر آیت مبارکات تلاوت شو. ودت طائفتون خوخوی یوادلا دا اهل کتابنا لو یضلونکم ارمان دے چتاسو گمراہ کڑی وما یضلونا نگمراہ کویدوی الا انفسهما مگر زانون اخبلا وما يشعرون او دوی نپوهیگی. شان نزول د دې آیت مبارکه غدا ده. یهودو راولگی دا معاذ بن جبل او عمار بن یاسر تیویلا ترکتما دینکما ویتاسو خپل دینو آغا پریخودلو واتبعتما دین محمد لو تاسو تابداری اکلاد دین محمد نفنزلتو هذه الآیه نو دا آیت مبارکہ نازل شو. طائفہ ویلیکیگی مفسرین ویا اسم لجماعت نوتانو مویو دا جماعت دے مجتمعین چی دوی راجم شوی علی ما اجتمعو علیه من دیننا چی دوی راجم شوی پا یو دین بانی او پرائی بانی او پا مذہب بانی نو دیتا ویلکی گی طائفہ. بیاد دی طائفین آسو کو مراد دی نو دی بارکی دا مپسرینو دعا قوال دی. یو قولو دا مپسرینو دا دی انہم الیہودو چی مرادو دا دینا یہود دی او دا قولو دا ابن عباس دی. او دویم قول داره چه مرادو د دې طائفینا یهودو او نصوارا دی. ابو سلیمان دمشقی رحمه الله وی مرادو د دینا یهود او نصوارا دی. او بیا دلته وی لو یضلونکم زلالو مفسرین ذکر کئو چه زلال پا مانا دا حیرانتیا او دلتا کمو امدگا مانا اغا مراد دا او زلال پا مانا دا حیرانتیا بانی او دلتا مو دا مانا مراد دا. او دی بارکی بیا دعا قول دی. یو قول دا دی دا حق نا باطل طرف تا اڑول دی. لو یضلونکم
د حق نه باطل طرف ته اړول دي او دا قولو د ابن عباس رضی الله عنه ده انه الاستنزال عن الحق الى الباطل او دویم قول دا ده الاهلاك یعنی هلاک کول دي تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی ویا هلاک کول دي وما يشعرون د دې علما دو مطلب ذکر کیا تفسیر زاد المسیر کی ویا وما يشعرون ان الله يدل المؤمنين على حالهما دوی نه پوهیږي چې الله با مؤمنانو ته د دوی حالو هغه براښکاره کوي ان اهل الكتاب د اهل کتابونه لو یضلونکم ارمان دی چې تاسو گمراه کړي وما یضلون نو گمراه کوي دوی الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما يشعرون او دوی نه پوهیږي یا اهل الكتاب کتاب والو لما تکبرون بآیات الله ولی کفر کوي پیاتونو د الله تعالی وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو پوهیږئ یا اهل الكتاب کتاب والو لما تلبسون الحق بالباطل ولی ګډوډ کوي حق د باطل سره وتكتمون الحق ولی پټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو علم لرئ